السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې درکن ته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ او درکن ته ښایسته افیکټسونه په ولګوئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو، تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه نیټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک باندې لیکلی وي. تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو، تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم تاسو لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې خلاص شي. نو کله چې وګورئ دوستانو، دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې خلاص شو، د هغه رقم تاسو په ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو، تاسو په ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ، صرف به تاسو هغه تصویر وښایاست. نو دوستانو، صرف تاسو په دا تصویر باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو امپورټ پکچر ووایي. کله چې وګورئ دوستانو، تاسو امپورټ پکچر ووایي، دغه تصویر به ستاسو په موبایل کې خلاص شي. اوس دوستانو، تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه تصویر ایډیټ کړئ. نو ګوره دوستانو، کله چې دغه تاسو ته خلاص شي، دلته به لاندې تاسو ته اپشنان درکړي او په دغه اپشنانو کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل تصویر ډېر ښایسته جوړ کړئ. نو ګوره دوستانو، دلته تاسو ته دغه اپشنان رااړوي. نو ګوره دوستانو، دلته دی تاسو ته دغه اپشنان رااړوي. د هغه رقم اول اپشن چې د هغه بلر بیکګراوند ده. ګوره دوستانو، په بلر بیکګراوند کې تاسو کولی شئ چې د تصویر بیکګراوند ور بلر کړئ. د هغه رقم په پیس کې دوستانو تاسو د پیس ورسمولی شئ او په آیز بیک کې دلته ګوره دوستانو تاسو هغه سترګې غټولی او کوچنۍ کولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو، په هیر کلر کې دلته تاسو ویښتانو ته کلر ورکولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو، یعنې هر رقم که تاسو غواړئ چې خپل تصویر ایډیټ کړئ، هغه دلته تاسو ایډیټولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو، په بیکګراوند کې تاسو بیکګراوند ور بلر کولی شئ او د هغه رقم دلته تاسو افیکټس په لګولی شئ. او که تاسو غواړئ چې افیکټس ته هر رقم ډیزاین ورکړئ، هغه ډیزاین دلته تاسو ورکولی شئ. په ایډجسټ کې ګوره دوستانو، یعنې په کنټراست کې تاسو کلرونه زیاتولی او کمولی شئ او کلرونه تاسو تیزولی شئ. په سچوریشن کې یعنې کوم کلر تاسو غواړئ چې زیات یې کړئ، تیز کړئ، هغه دلته تاسو کولی شئ شارپن سو او د هغه رقم پیډ سو. یعنې ګوره دوستانو، اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم کلر تیز کړئ، نو د دې لپاره به صرف تاسو په هغه کلر باندې کلیک وکړئ. دلته بیا دوستانو تاسو په تصویر کې صرف هغه کلر زیاتولی او کمولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. کله چې تاسو دغه تصویر جوړ کړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ، په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه تصویر به ستاسو په موبایل کې سیو شي. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.